بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو ما نن تاسو ته یو بل ویډیو راوړه چې په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د اوداسه نواقض یعنی چې اودس په څه شي باندې ماتیږي د دې متعلق بیان وکم. لکه څرنګه ما تاسو ته په تیرو شوو څلورو ویډیوګانو کې د اوداسه فرائض، د اوداسه سنت، د اوداسه مستحبات او د اوداسه مکروهات بیان کړي دي. تاسو هغه تمام ویډیوګانې لاندې په ډسکرپشن کې کتلی شئ. یو په آخره کې د هغه ویډیو لینکونه ورکم. ګران کتونکو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورئ، انشاءالله تاسو ته به د دغه اوداسه نواقض یعنې اودس په څه سره ماتیږي د دې متعلق ډېر معلومات راشي، او بلکې په دغه بیان کې به زه تاسو ته ډېرې ضروري مسایل وړاندې کړم چې هغه مسایل به شاید تاسو په ژوند کې اورېدلي وي او یا به هم نه وي اورېدلي. ګرانو کتونکو دغه اودس چې په کومو شیانو سره ماتیږي د هغې نه اول نمبر شی هر هغه پلیتي چې هغه د بدن نه خارج شي نو په هغه پلیتۍ سره دغه اودس ماتیږي. که هغه پلیتي لوی اودس ماتې چې موږ تاسو ورته وایو او که هغه پلیتي وړوکې اودس ماتې وي، که دغه دواړه شیان د دغه دواړو لارو نه خارج شي نو په دې سره اودس ماتیږي. دویمه که چېرته یو انسان د هغه د بدن نه وینه یا چې کوم نو ورته موږ تاسو وایو پیپ نو پیپ یا اوبه چې کومې وي هغه چې دغه بدن نه خارج شي، یو ځای دی زخم شوی دی، هغه ځای چې دی وینه ترې لاړه، خو دغه وینې چې دی د دغه زخم نه لږ سیلان وکړو، یعنې د خپل زخم نه لږ بل طرف ته لاړه، نور بدن ځان سره چې دی په وینه باندې ککړ کړو، نور بدن ورسره خچن شو، نو په داسې وینې سره یا په داسې نو سره یا په داسې د زخم اوبو سره چې دغه اودس مات شو. دریم نمبر چې کله یو انسان الټی وکړي چې قی ورته ویلی شي، خو په دغه الټو کې یو مسله ده، مسله دا ده که چېرته یو انسان په تشې خولې سره الټی وکړي، مطلب دا چې هغه الټی لږې وي، نو په داسې صورت کې دغه انسان اودس نه ماتیږي. خو که چېرته دغه قی دغه الټی په ډکې خولې سره وي چې هغه رایسرېدل مشکل وي، نو په داسې صورت کې که دغه الټی د اوبو وي، که دغه الټی د خوراک وي، که دغه الټی د وینې وي، او دا که خالصې وي، په دغه څلورو واړه صورتونو کې دغه اودس سره مات شو. که چېرته دغه الټی یو 15 قسم دی چې کتابونو ذکر کړی چې هغې ته بلغم ویلی شي، که چېرته دغه الټی د بلغم وي، یو انسان دی هغه سینې چې د بلغم دی، هغه بلغم په الټو کې راووتلو د الټو په ذریعې سره، نو دغه انسان په دغه صورت کې دغه اودس نه ماتیږي. ګران کتونکو تاسو دغه ویډیو ډېر په واضح طور سره زه تاسو ته کوم، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې دا شریعت دی موږ تاسو ته بیانوو. او دویمه مسله په دغه بلغم کې چېرته په دغه بلغم کې وینه خارج شوه د خولې نه او دغه وینه په بلغم باندې سیوا وه، نو په دغه صورت کې دغه اودس سره ماتیږي. څلورم نمبر یو انسان دی او دغه انسان خپل غوږ ته چې دی دوایي واچوله، دا ډېره ضروري مسله او دا تاسو واورئ. یو انسان دی هغه خپل غوږ ته دوایي واچوله او دغه دوایي چې په دغه غوږ کې واچوله او دغه دوایي یا نن یا سبا یا بل سبا چې دی واپس په پوزه باندې راووتله، نو په دغه صورت کې دغه انسان اودس نه ماتیږي. که چېرته دغه انسان په غوږ کې دوایي واچوله او دغه دوایي یا اوس یا سبا یا بل سبا څو ورځې بعد چې دغه دوایي په خوله باندې راووتله، نو په دغه صورت کې دغه انسان اودس مات شو. ولې وجه څه ده؟ شریعت چې دی ډېره ښکلې وجه بیان کړې ده، د فقه کتابونه رانقل کړي، فتاوی شامي رانقل کړي دي چې دې دپاره وجه دا ده چې کله یو انسان غوږ ته دوایي واچوي او د دغه دوایي حصول دغه دماغو ته راشي، دغه دوایي دماغو ته حصول شي، حاصل شي،
دغه دماغ ته ورسیږي نو دغه دوایي خروج چې دی دغه دوایي په دغه پوزه باندې راوځي نو دغه دماغ چې دا پاک دی نو دې وجې نه چې دی دغه دوایي لاړه دماغ ته ورسېده او دغه دماغ پاک واپس په پوزه باندې راووتل نو دې وجې نه چې دی دغه اودس د دغه سړي مال نه شو ځکه چې د پاک ځای نه دغه دوایي راووتله همدغه دوایي ده خو په خوله باندې راووتله دغه اودس سره مات شو وجه څه ده وجه دا ده چې هر هغه څیز چې هغه په خوله باندې راوځي نو دغه څیز حصول چې دغه معدې ته شوی وي یعنی دغه څیز اول معدې ته ورسیږي او په دغه معده کې چې پلیتي وي ګندګي وي نو دغه دوایي چې دی هغه اول هغه ګندګۍ سره ملاو شوله او بیا واپس په خوله باندې راووتله نو دې د وجې د علما کرام فرمایي چې دغه کس دا اودس مات شو نو مسله داسې شوه که چېرته یو انسان غوږ ته دوایي واچوله او دغه دوایي په پوزه راووتله نو دغه انسان دغه اودس مات نه شو او که چېرته همدغه دوایي په خوله باندې راووتله نو په دغه صورت کې دغه اودس مات شلو څلورم نمبر خبره که چېرته یو انسان دی د هغه زخم نه چینجی راووتلو علما کرام فرمایي چې په دغه چینجی راوتلو سره چې دغه انسان اودس نه ماتیږي پنځم نمبر چې کله یو انسان باندې حالت ته بهوشتوب راشي یعنی یو انسان اودس کې دی او دغه انسان بهوش شو نو په دغه صورت کې دغه انسان دغه اودس ختم شو د اودس مات شو او شپږم نمبر یو انسان دی هغه په حالت ته اودس کې دی او دغه انسان باندې لیونتوب راغی لیونی شو یو غنټې دپاره یو ساعت دپاره 10 منټو دپاره 15 منټو دپاره خو په ده باندې لیونتوب راغی نو په دغه صورت کې دغه انسان دغه اودس مات شو زایله شلو او اووم نمبر دا ډیره ضروري ده چې کله یو انسان د هغه په حالت ته اودس کې دی او دغه انسان یو نشه وکړله چې په ده باندې دغه نشه وختله یعنی نشه هغه څیز چې هغه نشه ورکوي انسان ته نو کتابونه لیکي چې دغه انسان په دغه نشي سره که هغه چرس وي که هغه شراب وي که هغه سګرټ وي که هغه بل داسې څیز وي چې هغه نشي اثر په دغه انسان باندې رادرومي نو په دغه صورت کې دغه انسان دغه اودس مات شو خو د اثر پورې زه تاسو ته یو مسله وړاندې کوم بعضې خلک داسې وي چې هغه د شرابو او د چرسو عادتي وي هغوی به وایي چې په موږ باندې نشه نه خیږي نو دی به دغه وخت نه ګوري دی د هغه وخت وګوري چې کله دا د شرابو ابتدا کوله چې کله دا د چرسو ابتدا کوله چې په هغه وخت کې به د باندې نشه خطه وکنه نو په نشي سره دا اودس دا ماتیږي دا زایله کیږي او اتم نمبر یو انسان د هغه ډډه ولګوله په یو ځای کې او هغه لږ سترګې پټې شوې لږ خوب په راغی د خوب غلبه په راغله نو دغه انسان دغه اودس مات شو او نهم نمبر یو انسان د هغه څیز باندې چې دی تکیه ولګوله نو په دغه صورت کې دغه انسان دغه اودس ماتیږي چې دې ته توارک ویلی شي او لسم نمبر یو انسان دی هغه خندا وکړله قهقها چې دغه خندا پر علما کرامو درې صورتونه ذکر کړي دي چې یو قهقها ده یو ضحک دی یو تبسم دی تبسم چې دی چې په انګلیش کې ورته سمایل ویلی شي یعنی صرف دغه خوله دومره کولاو شي چې دغه غاښونه ورسره وښکارېدي سره اواز نه وي دې ته سمایل ویل نو په دې سره نه مونځ ماتېږي او نه اودس ماتېږي او کله چې یو انسان ضحک وکړي ضحک هغې خندا ته ویلی شي چې یو انسان داسې وخاندي چې دغه خندا صرف په خپله واوري او په سیر کې ورسره چې کوم ملګری په مونځ باندې ولاړ وي هغه خندا هغه ملګری وانه وري نو دغه ته چې ضحک ویلی شي او په دغه خندا سره دغه انسان صرف مونځ مات شو او داسې ورسره نه مات شوی او دریم نمبر چې کومه ده هغه قهقها هغه خندا چې هغه په تیزه سره په خټه سره یو انسان وخاندي چې نور ملګري کوم په خوا کې ولاړ دي هغوی هم دغه خندا واوري نو اوس به کتلی شي چې دغه مونځ د خاوند د رکوع او سجدې وي یعنې په دغه مونځ کې سجده او رکوع وي نو دغه مونځ هم مات شو او اودس هم مات شو مطلب دا چې په دغه وخت کې د جنازې او سجدې تلاوت دغه خارج شول خو بیا کتابونه لیکي چې که چېرته یو انسان په مونځ د جنازې کې یا په سجدې تلاوت کې قهقها وکړله نو دغه انسان اودس نه ماتېږي خو لیکن دغه مونځونه مات شول قرآن کتونکو کتابونو نور هم ډېر نواقص دا او دا څه بیان کړي دي که چېرته تاسو څه مسله وي
څه سوال هم په ذهن کې راغلی وي نو تاسو لاندې کامنټس کې هغه سوال کولی شي. الہ العالمین دې په دغه بیان باندې اول ماله بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.